په لغمان، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو سخت بریدونه. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په لغمان ولایت کې د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون 9 ترهګر طالبان وژل شوي دي. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ اړوند نجیل سیمه کې پر طالب ترهګرو عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون 9 ترهګر ووژل شول. همداراز په دې عملیاتو کې د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي ننګرهار کې 20 طالب ترهګر وژل شوي. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایی قواو په ملاتړ د ننګرهار ولایت حصارک، اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند پر طالب ترهګرو عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې 20 طالب ترهګر وژل شوي او 9 تنه نور یې ټپیان شوي دي. بل خبر کې ملي دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 طالبان وژل شوي. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایی قواو په ملاتړ د کندهار ولایت خاکریزو ولسوالیو کې ترهګر طالبان په نښه کړي دي، چې په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او 7 تنه نور ټپیان دي. د دې په خوا کې 15 کړۍ ماینونه چې ترهګرو طالبانو یاد ولایت میوند ولسوالۍ کې د ملکي او پوځي کسانو د وژلو په موخه ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول او د لسګونو هیوادوالو ژوند وژغورل شو. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.